وینې کموالی. وینه چې ده اصلا د 3 ډوله حجراتو څخه جوړه شوې چې هغه سپین سره حجرات دي، سپین حجرات دي او ترومبوسایټونه دي. په سرو حجراتو کې یو توکی یا یو ماده ده چې د هیموګلوبین په نامه یادېږي. دا هیموګلوبین وظیفه یا دنده دا ده چې دا د سږو نه اکسیجن او د کولمو نه غذایي مواد راخلي، یعنې د دې پورې نښلي او دا چې د ټول بدن ټولو غړو ته چې دی لیږدوي او د بدن دغه اړتیا د غذایي موادو او د اکسیجن چې دی دا پوره کوي. په نورمال حالت کې د هیموګلوبین اندازه په سړو کې 14 ګرامه په هر ډیسي لیټر وینه کې ده او په ښځو کې دا 12 ګرامه په هر ډیسي لیټر وینه کې ده. کله چې د دې نه یعنې د اندازې کمیږي د مختلفو لاملونو په وجه باندې یا د مختلفو ناروغیو په وجه باندې یا د یو څه د کموالي په وجه باندې چې هغه پروتین، وسپنه او وټامین B12 دي، نو د وینې کموالی